أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فدیاتن کے اللہ رب العالمین دو هغه بنیادی اسباب ذکر کړي مخکم اسباب ذکر شو او په دې آیتونو کې الله رب العالمین هغه اسباب ذکر کړي چې هغه په بنیاد باندې الله رب العالمین سابقه طاقتور قومونه او د الله رب العالمین داسې قومونه چې الله رب العالمین ته نږدې وو د پیغمبرانو لویه سلسله الله رب العالمین په هغوی کې جاري ساتلې وه خو کله چې هغوی د الله رب العالمین په دین باندې دنیا غوره کړه د دنیاوي مفادو دپاره د الله رب العالمین د دین استعمال شروع کو نو الله رب العالمین هغوی د بربادۍ سره مخامخ کړه او دا قانون الله رب العالمین مطلقاً ذکر کړ دی د هغوی دپاره هم او د دې امت دپاره هم چې چا هم د الله رب العالمین د دین په بدله کې دنیا غوره کړه د دنیا جوړولو دپاره د الله رب العالمین دین په داو ولګو نو په آخرت کې به د دې انسان دپاره هېڅ حصه موجود نه وي الله رب العالمین به ورسره خوږې خبرې نه کوي ترخې خبرې به ورسره د الله رب العالمین کېږي خو نرمې خبرې به نه کېږي سختې خبرې به کېږي په نظر د رحمت به دته نه کتلی کېږي بلکې په نظر د غضب به دته کتلی کېږي د ده د بخشش دپاره به بهانې نه لټولې کېږي بلکې د ده د هلاکت او د نیولو دپاره به بانې لټولې کېږي او د دغه انسانانو دپاره به دردونکی عذاب وي په هغه زمانه کې هم دا یو المیه موجود ده او پی زمانه هم دا یو المیه موجود ده چې ډېر خلک داسې دي چې هغه د خپل دنیاوي مفادو دپاره په قرآن کریم باندې یا په خپل کلام باندې دا ژبې داسې اړی راړی چې انسان په دا ګمانو کې چې کېدی شي دی به د الله رب العالمین د کلام نه دا خبره کوي یا خبره دومره په جذباتو او په دومره په اهمیت سره کوي چې د انسان په ذهن کې دا خبره کینی چې کېدی شي دا به د پیغمبر خبره وي په حقیقت کې نه د هغه د پیغمبر خبره وي او نه د الله رب العالمین د کلام خبره وي او نه د الله رب العالمین د دین دپاره هغه خبره شوي بلکې په حقیقت کې هغه د دنیاوي مقاصدو دپاره شوي وي د خلکو د دا خبره شوکوي چې دا د الله رب العالمین د طرف نه دا حکم دی په حقیقت کې د الله رب العالمین د طرف نه نه وي او دی په الله رب العالمین باندې دروغ وایي سره د دې نه چې دا ډېر لوی جرم دی او دی په دې باندې پوهیږي هم چې دا د الله رب العالمین باندې زه دروغ تړم او جرم کوم بیا الله رب العالمین یو قانون ذکر کړ دی دا ډېره بنیادي خبره ده الله رب العالمین چې پیغمبران را لېږلي دي یا ملائک الله رب العالمین پیدا کړي دي یا انسان له الله رب العالمین عقل او شعور ورکړی دی یا الله رب العالمین کتابونه نازل کړي دي نو د دې ټولو مقاصدو د دې ټولو څیزونو که هغه نبوت دی که رسالت دی که نزول د کتابونو دی که پیدایش د ملائکو دی که انسان ته الله رب العالمین عقل سوچ فکر تدبر تفکر ورکړی دی د دې مقصد دا دی چې د انسان رشته د الله رب العالمین سره جوړه شي او هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه انسان ته دغه تعلیم ورکړ دی چې ته د الله رب العالمین بنده جوړ شه یو پیغمبر هم چېرته دا خبره نه ده کړې چې د الله رب العالمین په ځای باندې زما بندګي وکړه نه ملائک دا خبره کوي نه د الله رب العالمین پیغمبرانو دا خبره کړې ده نو کم انسانان چې په دنیا کې خلق د خپل بندګۍ ته رابلي
د الله رب العالمین د بندګۍ نه خلق را خلاصي او خپل بندګۍ کې مبتلا کوي نو گویا کې د الله رب العالمین د دین سره یو مسخره کوي ټوکه ټکاله کوي پیغمبرانو بنیادی تعلیم هغه د توحید تعلیم خو توحید به زده کیږي په طریقه د رسالت باندې په طریقه د پیغمبر باندې ډایرک انسان توحید نشي زده کولای نه د الله رب العالمین په خدای باندې انسان کلک ایمان راوړی شي تر څو پورې چې د رسالت تعلیمات د سره موجود نه وي نو گویا کې د هر پیغمبر بنیادی مقصد دا چې د انسان تعلق د مخلوق تعلق هغه د خالق سره جوړ کړي د بنده تعلق هغه د معبود سره او د الله رب العالمین سره جوړ کړي او بنیادی تعلیمات هم الله رب العالمین دغه ورکړ دي مخکې د پیغمبرانو واقعات براشي چې کم پیغمبر راغل دی نو هغه دا ویل دي چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ای قوم تاسو خالصتا د الله رب العالمین بندګي وکړئ د الله رب العالمین نه هټ کر بل معبود تاسو د پاره نشته نو د پیغمبرانو دغه مقصد نو د انسان او د مؤمن د مبلغ او د هر انسان چې هغه امر بالمعروف کوي یا نهي عن المنکر کوي نو د چې دعوت ورکړي د الله رب العالمین ذات ته دعوت ورکړي د الله رب العالمین کبریایی ته د الله رب العالمین توحید ته د الله رب العالمین عظمت ته د الله رب العالمین حاکمیت ته د الله رب العالمین قدرت ته د الله رب العالمین چې څومره نعمتونه دي هغې ته دعوت ورکړي بل یو څه ته به دعوت نه ورکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دغه هدف او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رالیږلو مقصد هم الله رب العالمین قرآن کریم کې دغه ذکر کړی دی ان الذين یقینا هغه خلق یشترون چاوي واغست بعهد الله په وعده د الله رب العالمین باندې و ايمانهم او په خپلو قسمونو باندې ثمنا قليلا ایمان نه مراد هغه قسمونه دي چې انسان یو کلک وعده وکي د ایمان په صورت کې یا د عام عهد او د میثاق په صورت کې ثمنا قليلا دنیا په واغسته دنیا ته ثمن قلیل ویلېږي اولئک دا خلق دی لا خلاق لهم چې د دوی د پاره به هیڅ حصه نه وي فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله نب الله رب العالمین د دوی سره خبرې کوي د رحم خبرې بور سره نه کوي د مهرباني خبرې به د دوی سره نه کیږي بلکې د غصې خبرې به د دوی سره کیږي ولا ينظر الیهم نب ګوري الله رب العالمین دیو ته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم نب الله رب العالمین د دیو تزکیه کوي د تزکیه مفهوم مخکې تیر شوی و چې الله رب العالمین وغواړي چې انسان جنت ته بوځي نو د هغه دپاره به ټول دلایل او لار به ورته الله رب العالمین همواره کړي ځکه الله رب العالمین دا غواړي چې به انسان بندګي زما کړې ده په دنیا کې نو په دنیا کې الله رب العالمین غواړي چې زما د بنده سترګې اوچتې وي کوسترګې دی نه وي او جنت تم چې الله رب العالمین د خپل بندگان وي نو په دې طریقه به وي چې د سترګې اوچتې وي چې هلته دې دا ویلی شي چې یقینا ما عمل کړ دی د عمل په بنیاد باندې زه راغلی ما او دې ځای ته په یو میرټ باندې زه رارسېدلی ما نو الله رب العالمین به درته دا لارې هموارې لکه د مونځ مثال مونږ ورکړی چې د مونځ حساب کتاب وشي فرایض ختم شو الله رب العالمین دا غواړي چې دا بنده به زه جنت ته بیمه نو الله رب العالمین به ملائکو ته حکم وکړي چې د سنت ورته په فرض باندې حساب کوي بیا هم نه پوره کېده نو بیا ورته الله رب العالمین وایي چې یاره د نوافل ورته په فرض باندې حساب کوي او په څه طریقه ول دا منځونه پوره کوي چې د جنت ته لاړ شي او کنه الله رب العالمین نه غواړي چې د انسان جنت ته لاړ شي نو بیا د الله رب العالمین خپل بادشاہي ده چې په یو مز کې انسان راونیسو چې یاره د پلانکې مز دی کوو او دس دی برابر نه یا زړه توجه دی برابر نه یا په صحیح طریقه باندې د مز نه کړي نو د یو مز جواب هغه به انسان نشي ورکولی یو صفایي انسان ته الله رب العالمین ته نشي پیش کولی ولهم عذاب علیم د دې خلکو د دې خلکو د پاره به دردونکې عذاب وي وان منهم بعض د دې خلکو نه لفریقا یو ډله ده یلوون السنتهم چې دیو اړې راړې خپل د جبې بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب چې ته ګمانو کې په دیو باندې چې د کتاب نه دا خبره کوي وما هو من الكتاب حال دار چې هغه خبره د کتاب نه نوي بلکې د مخکې رستو د الله رب العالمین کتاب وي په منځ کې چې کوم خپل خبره ده هغه په داسې انداز باندې پیش کړي چې سامعینو ته دا فیل کېږي چې یقینا دا د الله رب العالمین د کلام خبره ده او په حقیقت کې هغه د کلام الله خبره نه ويقولون او دی وی هو من عند الله چې دا د الله رب العالمین د طرف نه ده وما هو من عند الله لیکن هغه خبره او حکم د الله رب العالمین د طرف نه نوي
ويقولون او دی وی علی الله په الله رب العالمین باندې الکذب دروغ وهم يعلمون حال دار چې دی پویږي ما کان لبشر جائز او ممکن نه ده مناسب نه ده د یو انسان د پاره ایؤتیه الله الکتاب چې ورکړي وی الله رب العالمین هغه ته کتاب والحکم او قوت فیصله هر پیغمبر ته الله رب العالمین عقل ورکړي وي د عقل په انتها باندې هر پیغمبر وي او قوت فیصله ورته الله رب العالمین ورکړي وي چې د انسانانو په منځ کې فیصله څنګه کوي او د انسان او د خالق په منځ کې و جوړه څنګه راولي والنبوت او پیغمبري ول ورکړي وي ثم یقول للناس بیا دی وي د دې هر څه باوجود چې د سره کتاب دی د سره قوت فیصله ده نبوت دی ور سره او دا غینه پس د خلکو ته وي چې کونو عباد لی چې زما بندگان جوړ شي من دون الله ما سوا د الله رب العالمین نه دا خبره ناممکنه ده ولکن کونو لیکن دی وی ربانیین چې تاسو شي خدا پرست شي د الله رب العالمین بندگی شروع کې د بل چا بندگی مکوئ بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې تاسو لولئ د الله رب العالمین کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب د دې چې دا تاسو درس کوئ لولئ او په دې باندې ځان پوه کوئ نو د دې هر څه تقاضا ده چې انسان به خالصتا د الله رب العالمین بندگی کوي د غیر الله د بندگی نه به انکار کوي ولا یأمرکم او نه دیو تاسو ته حکم کوي ان تتخذوا الملائکه چې تاسو ونیسئ ملائک و نبیین او پیغمبران اربابا په خدای سره د ملائکو نه یا د پیغمبرانو نه خدایان جوړ کړي ایامرکم ایدا ممکن ده چې دیو تاسو ته حکم وکړي بالکفر فکفر باندې بعد اذا انتم مسلمون پس د دې نه چې کله تاسو مسلمانان یې نو د اسلام نه پس تاسو ته یو پیغمبر یا یو عالم چې هغه د الله رب العالمین خوف او یره په زړه کې موجود وي او علم ورسره وي نو هغه ته چرم د انسان ته دا حکم نه کوي چې د الله رب العالمین په ځای باندې د بل څه بندگی چې دی نو هغه دی وکړي شي ان الذين يقينا هغه خلق يشترون چاوي اخلي بعهد الله په وعده د الله رب العالمین سره و ايمانهم او په خپل قسمونو په معاهدو باندې ثمنا قليلا لک قیمت چاغي ته دنیا ویل کیږي اولئک لا خلاق لهم دا خلق دي چې نبوي صحیح حصہ د دې د پاره په آخرت په آخرت کې ولا يكلمهم الله او خبر بنک الله رب العالمین د دې سره د رحمت خبره ولا ينظر اليهم او نه بګور الله رب العالمین دې ته په نظر د رحمت سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نه الله رب العالمین د دې تزکیه او پاکواله کوي ولهم عذاب الیم د دې د پاره دردون کې عذاب ده وان منهم بعض د اهل کتابنا لفریقا یوډل د البته یلوون چاوی اړی راړی السنتهم خپل جبی بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب په داسې انداز باندې وای چې کتاب په ګومان کې یقینا دا هم د کتاب خبره ده وما هو من الكتاب حال دار چې خبره د کتاب نوي ويقولون او دی وای هو من عند الله چې د الله رب العالمین د طرف نه ده وما هو من عند الله حال دار چې هغه د الله رب العالمین د طرف نه ده ويقولون او دی وی علی الله په الله رب العالمین باندې الکذب دروغ وهم يعلمون حال دا چې دی پویږي ما کان لبشر جائز نه ده او ممکن نه ده او مناسب نه ده د یو انسان د پاره ایؤتیه الله الکتاب چې ورکړي وی الله رب العالمین هغه ته کتاب او الحکم او قوت فیصله او نبوت او پیغمبري ثم یقول للناس بيدي وی خلق تكونوا چې تاسو شی عباد لی بندگان زما من دون الله ما سوا د الله رب العالمین ولکن کونوا لیکن دی وی چې شی تاسو ربانیین خدا پرست د الله رب العالمین بندگی شروع کړي بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې تاسو زده کوئ کتاب د الله رب العالمین کنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو لولئ د دې مذاکره کوئ ولا یامرکم او نه د پیغمبران تاسو ته حکم کوي ان تتخذوا الملائکه چې ونیسئ تاسو په عبادت سره ملائکه و نبیین او نور پیغمبران اربابا په خدای سره ایامرکم ایدا ممکن دی چې تاسو ته حکم وکړي بالکفر په کفر باندې بعد اذا انتم مسلمون پس د دین چې کړه تاسو مسلمانان شوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین